کله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خلیفه شو، یعنی امیر المؤمنین شو، د په مسجد نبوي کې ناست، نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته راغی. نو د هغه سره یو لیست د غریبانو خلکو، په هغې لیست کې به د هر فقیر او غریب انسان نوم لیکلی شوی چې پلانی سړی بوډا سړی دی او غریب د بیچاره دی هلته اوسیږي، پلانی بوډۍ ښځه ده او بیچاره د مسکینه ده هلته اوسیږي، هلته یو بل مریض دی او بیمار دی هلته اوسیږي او څوک د خدمت نشته. دا د نومونو لیست پکې و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي په دې لیست کې د یوې بوډۍ ښځې نوم او دغه څومره نومونه چې لیکلی شوي په دا لیست کې د هر یو کس مخامخ به د بل کس نوم لیکلی شوی و. هغه کس به د خدمت ذمهواري په خپله غاړه اخیستې وه چې زه به د دې کس خدمت کوم. یعنې مثال څومره بېوزله خلک به چې وو، یو بل صحابي به یې د هغه خدمت په خپله غاړه اخیستی چې زه به د خدمت کوم. خو یو بله بوډۍ ښځه وه، د هغې د خدمت دپاره د چا نوم نه و لیکلی شوی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زړه کې عزم او اراده وکړله که زه به ورځم دغه کومه بوډۍ ښځه چې د خدمت یې څوک نشته د دې خدمت به زه کوم. او د هغې بوډۍ خدمت دا و چې د بهر نه به اوبه راوړل ورته، د هغې په کور کې اوبه نه وي. او دویم خدمت یې دا و چې کور به یې جارو کول، کور به پاکول ورته. دا په هغه لیست کې لیکلی شوي. نو عمر فاروق صاحب وویل چې دا کار به زه کوم. خو چې کله سبا سحر شو، د سحر لمونځ یې وکړو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغی، هغه ادرس یې معلوم کو چې هغه بوډۍ کور ته ورشي خدمت وکړي. کله چې سهار کې ورځي نو هغه بوډۍ ښځې ته وایي چې مورې زه راغلی یم چې ستا خدمت وکړم، څه ماته څه امر دی؟ هغه ورته وایي خفه نه شې، لاړ شه زما خدمت شوی دی. وایي چا کړی دی؟ وایي یو نفر راغلی، یو کس راغلی، هغه خدمت وکړو. وایي څوک و؟ وایي نوم یې ماته نه دی زده، نوم یې ماته نه دی ښودلی. وایي څنګه شخصیت؟ وایي نور نو زه خبر نه یم، بس هغه راشي په پټه باندې او صرف دومره ووایي چې خدمت والا هغه کس راغلی دی، پرده وکړئ. زه پرده وکړم، هغه اوبه هم بهر نه راوړي، کور هم راته جارو کړي، او چې بیا کله ځي بیا وایي چې زه لاړم او اوس خپله پرده ختمه کوي. دومره وایي نور څه خبرې نه کوي، نوم یې راته نه دی ښودلی او شکل مې ورته نه دی کتلی چې څوک دی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات حیران شو چې دا به څوک یا دومره دینداره کس دی. سبا چې شو د تهجد لمونځ عمر فاروق صاحب په کور کې وکړو او راووتلو و چې زم دا بوډۍ ښځې خدمت وکړم، دغه سړي نه به اول لاړ شم. خو چې کله راغی د بوډۍ ښځې ته دروازه ټک ټک کړه چې راغلی یم ستا خدمت وکړم، بهر نه درته اوبه راوړم او کور درته جارو کړم، هغه ورته خفه نه شي. وایي ولې؟ وایي خدمت شوی د هغه کس راغلی او ته لاړ شه، زما ماته یې اوبه هم راوړي دي او کور یې مرسته جارو کړی دی. نو هغه ډېر زیات تعجب وکړو چې دا څوک دی دومره نیک عمله دی چې زما زه د تهجد په وخت کې راغلی یم او دا ټول کار خلاص کړی. نو په بله ورځ باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د ماخوستن لمونځ وکړو او په لاره کې پټ کېناست چې زه معلوم کړم دا دینداره کس څوک دی چې زما نه مخکې راځي او د دې بوډۍ ښځې د خدمت کوي. نو چې کله په لاره کې پټ کېناستېدلو چې شپه په ښه شوله، یو سړی را روان دی، یو کس راښکاره شو او خپیابله را روان دی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاڅېدو، ورته وایي چې څوک یې ته؟ هغه ورته زه ابوبکر یم. ها امیر المؤمنین یې؟ ته دلته څه کوې یوازې را روان یې؟ یا امیر المؤمنین. هغه ډېر زیات حیران شو چې امیر المؤمنین دلته څه کوي؟ هغه ورته دلته یو بوډۍ ښځه د خدمت هېڅوک هم نشته، کونډه ده او بچي هم نشته او زه د هغې خدمت کوم، د هغې خدمت ذمهواري ما په غاړه باندې اخیستې ده. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات وژړل چې امیر المؤمنین یې خدمت کوي او دومره وخته ورته راځي، ټول خلکو نه وختي. بیا ورته ای امیر المؤمنین دا څپلۍ مو ولې نه دي په پښو کړې؟ خپیابلې را روانې، دا ولې؟ هغه ورته خپیابله ځکه را روان یم په دې کوڅه کې که راځم داسې نه وي زما د خپو کشارې وشي او څوک د خوب نه پانسېږي، چاته زما د وجې نه تکلیف ونه رسېږي. دومره د مسلمانانو عزتمندو تاسو خپل ځان سره سوچ وکړئ، دا هغه صحابه کرام دي چې په دنیا کې ورته د جنت زیر راغلي، چې عمر فی الجنه، ابوبکر فی الجنه، عمر فاروق په جنت کې وي، ابوبکر په جنت کې، لس په عشره مبشرو صحابه کرام دي. د جنت زیر ورته په دنیا کې ورکړي. الله تعالی زه تاسو نه راضي یم، تاسو ما نه راضي شئ. الله ورته زه درنه راضي یم. او دوی بیا هم داسې خدمات او داسې اخلاص او داسې عاجزي پکې ده چې دنیا خلکو ته مثال دوی ورته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا دویم خلیفه دی د نبی پاک صلی الله علیه وسلم. دی یو ورځ مسجد نبوي ته رادننه شو. کله چې مسجد نبوي ته راغی نو یې کتل د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د کور نه ناوه راوتلې ده مسجد نبوي ته. ناوه په کور په کوټه د پاس بام چې لګېږي اوبه پکې راځي د باران، هغه ناوه راوتلې وه مسجد نبوي ته.
د عباس رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي دیوال داسې دیوال په دیوال یو ځای وسره کور یو ځای د مسجد نبوي سره نو حکم یې وکړو له حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ځکه دی خو امیر المؤمنین چې دا ناول لري کوي دا راماته کوي ځکه د عباس رضی الله د کور اوبه په مسجد نبوي کې راتویږي او دا د ادب نه خلاف دی د شریعت نه خلاف دی د ښکار نه دی دا لرې کې د ناول لرې کوي نو کله چې حکم وکړو نور صحابه راغله هغه ناوی راماته کړله ایسته یې واچوله وروسته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک خبر شو راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې تا دا ناوه ولې ماته کړې ده زما د کور ناوه ولې ماته کړله هغه ورته ویل چې دا مې ځکه ماته کړله چې دا د شریعت خلاف وه او په مسجد نبوي کې د دې د اوبه راتویدلی و دا ښه کار نه دی نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي ته خبر یې دا ناوه چا لګولې وه دا خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د هغې مبارک په اجازه باندې لګولې ده ما ته هغې اجازه کړې ما دا کار کړی دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د عباس ته فرمایي آیا تا ته نبي علیه السلام اجازه درکړې وه چې دا ناوه ولګوې و ما ته نبي علیه السلام اجازه درکړې وایي راشه حضرت عباس یې بیا راوغوښتله او ناوه یې راواخیستله وایي اوس به زه ځم ما لوی جرم کړی دی زما سزا دا ده چې ته به زما په شا باندې درېږې زه به درته د رکوع په حالت کې درېږم لکه انسان چې څنګه د مانځه کې د رکوع په حالت کې درېږي زه به درته داسې د رکوع په حالت کې درېږم ته به زما په شا باندې درېږې دا ناوه به لګوې هغه ورته نه زه ستا په شا باندې نه درېږم ته خو امیر المؤمنین یې وایي نه 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 ما ډېره لویه غټه ګناه کړې ده ما د نبي علیه الصلاة والسلام په وینا باندې په امر باندې چې کوم کار شوی دی ما هغه رد کړی دی ما دومره جرأت چې زه به راپاڅېږم دا به رد کوم اگر که علماء کرام فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا کار چې کوم کړی و دا د مقصد او مطلب یې دا نه و چې زه به د نبي اسلام مخالفت کوم ځکه هغه ته خو معلومات نه و د ده یوازینی هدف دا و چې دا ناوه دلته لګېدلې ده دا په جومات کې دا اوبه راتویږي دا بېادبي ده او زه خاص د الله د رضا لپاره کوم چې دا لرې شي هغه صحابه کرام به داسې کار کولو چې هر یو کار به یې کولو هغې کې به یې غوښتل چې د الله رضا طلب کړي دا بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر فاروق رضی الله عنه په شا ودرېد خټه یې خوشتوله ده ته به یې ورکوله هغه ناوه یې واپس ولګوله د صحابو عاجزي ته پسې ګوره که مونږ او تاسو که داسې یو کار وکړو که نه چې یا یو مولوي صاحب یا یو شخصیت یا وزیر صاحب هغه به داسې وکړي د 52 ملکونو بادشاه دی اوس وړوکي ولایت والی یا مثال د یو بلاک وکیل وي یا د کور مشر وي که یو معمولي غلطي ترېنه وشي کیسې کې ګوره عبرت دا پروت دی که یو معمولي غلطي ترېنه وشي د هغې معافي خو نه غواړي ورپسې سرزوري کوي او دا مې ښه کار کړی دی او ښه کوم او نور به یې کوم که دا مونږ او تاسو داسې ناوه راچولې وی مونږ به څه کول مونږ ورپسې نور څه یاره که بله ناوه یې هغه هم راواچوه صحابه داسې نه کړل هغې کې انتهایي زیاته ډېره زیاته عاجزي وه پکې یو پکې عاجزي وه او بلې په هر کار کې د الله تعالی رضا طلب